السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتو سکیچویر د ډکشنري د جوړولو د اپلیکیشن دوهمې برخې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د لیست د جوړولو ډیزاین ښیي چې څنګه کولی شو د لغاتونو لیست جوړ کړو او په هغه کې د پلټنې سیسټم هم ورکړو انشاءالله. نو مخکې له دې چې تاسو اپلیکیشن باندې کار شروع کوئ نو لومړی باید تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن او د دې اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، نو هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. او دا اپلیکیشن سربیره یو دغه دوه نور شیان هم دي چې یو ډکشنري ډیټابیس ده. مثلا د ډکشنري د ډیټابیس لغاتونه، معنا او یو نور شیان دي. دا د ډکشنري د اخري سافټویر د دویم ډکشنري JS1 او بل څه دغه بلاکونه دي له سیټ څخه JS1 دغه فایل دغه بلاکونه دي. دا دواړو لینکونه به هم په ډسکرپشن کې وي. نو ډکشنري چې تاسو راخلاص کړه دا به اوپن کړئ، وایټ یا به ټایپ وایي. که امټي منیجر که چا سره نه وي دا هم زموږ په ټلګرام چینل کې شته نه، تاسو دلته ټیکس انتخاب کړئ. امټي منیجر همدغه اپلیکیشن دا کوم چې اوس فولډر یې پکې خلاص کړي نو تاسو به همدغه اپلیکیشن انتخاب کړئ. دا JS1 ده. کله چې دا انتخاب کړئ تاسو ته ډیټابیس راخلاصوي ده لغاتونو. نو شروع نو تاسو په دې کې تاسو دا اوس مثلا په دې کې ټول لغاتونه دي، مثلا ګلي ګلاب او دا نور ټول لغاتونه دي پښتو. ګلابي رنګه ده مثلا څه وایي. تاسو به لومړی تاسو راسئ دغه ID ده، یعنې مثلا شمېره ده چې څویم لغات ده. داسې دا ورد ده، یعنې مثلا پښتو لفظ ده. داسې دا ریزلټ دا مثلا چې نوم معنا یې چې ده انګلیش معنا یې، او دا ډسکرپشن ده مثلا څه نور لاندې معلومات دي ورسره. نو تاسو به راسئ لومړی سکیچویر ته چې راغلئ ایونټ برخې ته به راسئ آن کریټ باندې. د دې صفحې آن کریټ ته مه راځئ رښتیا، لومړی به راسئ هوم اکټیویټي ته. دغه څه متن ټیسټ دا به لرې کړئ، دلته به لاینر راواخلئ او دلته به د ده اوږدوالی میچ فرانټ کوئ. کله چې دا میچ فرانټ کوئ به تاسو یو لیست ویو جوړ کړئ. لیست ویو مې چې جوړ کړ اوس تاسو کولی شئ چې دلته دا صفر کړئ. د نه بعد به تاسو شروع وکړئ په کسټم ویو جوړولو باندې چې د لغات د لیست د جوړولو لغاتونو په ډیزاین کومه شي. دلته زه ورته لیکم کسټم. دا مو چې کله جوړ کړل اوس به د باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو یو لاینر H کېږدئ او د ده ولاړوالی به 55 کړئ. دا مو چې 55 کوئ اوس به راسئ 55 مه کوئ، میچ وارپ کانټینټ یې کړئ. هر څومره اوس به تاسو دلته یو دا متن او په دغه لاینر باندې به کلیک وکړئ، د ده دا به ورټیکل کړئ. دا مو چې کله ورټیکل کړو دلته تاسو یو بل متن همغه کوئ او د ده دا ګراویټي به چې ده د پښتو لفظ به دا اول به لیدلو وي. د پښتو لفظ دا به اول دا به همداسې پرېږدئ، سینټر یې کوئ. دا مثلا تاسو وایئ چې لومړی پښتو متن بیا انګلیس متن یا لومړی انګلیسي متن وروسته یې پښتو متن. خو لومړی به موږ پښتو کړو چې ده دا لیاوټ ګراویټي د ده مثلا رایټ، مثلا پښتو چې دا ښي طرف نه شروع کېږي او انګلیش چې ده د ده به لیفټ کړو، یعنې چپ طرف. انګلیش له چپ طرف نه شروع کېږي چې دا ولې چپ طرف ته لاړه لیفټ، دا هم د چپ طرف شي. بعد له دې نه دلته به دا تاسو غواړئ چې پښتو لفظ شین غوندې ښکاره شي او ګرین بیکګراونډ یې ګرین شي. باید لفظ ټیکس کلر تکلیف باندې شین کړئ ګرین. او د ده نه بعد د ده چې دا ټیکس کلر تور دا بیخي صحیح ده او د دغه پښتو متن اندازه لږ غټه وي. ساینس دا د ده 14 او د انګلیش متن 12 صحیح ده. دا مې چې کله جوړ کړو به دلته د پښتو متن ID به جوړه کړو PS یعنې پښتو چې هلته بیا معلوم شي PS. او دلته د انګلیسي متن هغه به EAE مثلا انګلیش. دا مو چې کله جوړ کړ د نه بعد به اوس راسئ تاسو د
ویوز برخه هوم اکټیویټي ده. دلته په دغه کې به تاسو د بیسیک برخه ته راسئ. لومړی به د دا ډیوایډر هایټ دا به 0 کړئ. دا به چې کله 0 کړئ اوس تاسو غواړئ د دې کسټم ویو اضافه کړئ. کسټم به اضافه کړئ او دلته به ایونټ باندې برخې ته د آن بین کسټم ویوز ته راسئ. کله چې دلته راغلی نو تاسو به د ویوز برخې نه یو بلاک راواخلئ د سیټ ټکس په نامه ده. کیدای شي مخکې مو سره بلد وي خو دا به راواخلئ 2 دانې. یو ته به پی ایس انتخاب کړئ یعنې پښتو متن، بل ته به ای ام یعنې انګلیش متن انتخاب کړئ. کله چې راغلی نو تاسو به اوس لیست برخې ته راسئ. دلته به ایډ لیست باندې بیا ایډ لیست چې کړئ بیا به ماپ انتخاب کړئ. دلته به اوس تاسو ولیکئ مثلا ډي آی سی یعنې د ډکشنري لیست. دا نوم چې هر څه ورکوئ هغه ستاسو خپل زړه دی خو مشکل نه دی. اوس په دغه ګردو ځایونو کې به دا پوزیشن دا کېدی او دغه د لیست ماپ دا خانې چې دي دغه کې به دا کېدی لیست ماپ. دا مو چې کله کېښود اوس به راسئ د کی برخې ته. دغه 2 خانې پاتې شوي. اوس به چې کله خلاص تاسو کوم دغه JS1 فایل خلاص کړی و د دغه پښتو متن دغه آی ډي نه ده د ورد دا به کاپي کوئ او بیا به راسئ د دغه ریزلټ برخې ته. مثلا دا د انګلیش دغه آی ډي ده د انګلیش حرف دا به هم کاپي کړئ. کله چې دا دواړه هم کاپي کړئ اوس به راسئ بېرته دغه سکیچ ویل ته د پښتو چې شو ورد و نو تاسو به دلته د کلیپ بورډ ته راسئ او ورد به کاپي کړئ. بیا د هغه نه بعد به تاسو راسئ مثلا د انګلیش شو ریزلټ و دا دواړه مو چې دلته کېښودل اوس د دې کار خلاص شو. تاسو به راسئ آن کریټ ته. نو آن کریټ ته چې راغلی اوس به تاسو په دغه هغه باندې کلیک وکړئ. دغه د ثبت شویو شیانو علامه. اوس به تاسو راسئ ډیولپر ټولز دغه په هر اپلیکیشن کې شته. په ده باندې به چې کلیک وکړئ تاسو به راسئ اوس بلاک منیجر ته یعنې بلاک منیجر. اوس به تاسو دلته دا باندې به کلیک وکړئ. تاسو به دا د جمع علامه باندې کلیک وکړئ او دلته به نیم ولیکئ مثلا JS1 او دلته به رنګ انتخاب کړئ د بلاکونو لپاره مثلا دا رنګ انتخابوم. دا خو صحیح کټ شو. بعضې JS نوم ورکړه. دا به چې کله جوړ کړه سیب به کوئ. سیب مو چې اوس به راسئ دا په آخر کې ثبتېږي. کله مو چې دلته تاسو تیار جوړ شوی ده دا په دغه نوم باندې جوړ شو. تاسو به اوس راسئ هماغه بلاکونه امپورټ بلاک باندې به کلیک وکړئ. هغه بلاکونه به تاسو ته اوس درښیم کوم چې لږ مخکې درښودل له اسیټ څخه JS1 دا به تاسو اوس دا بلاکونه به راواخلئ. دا مو په کوم ځای کې ثبت کړي DB2 JS1 فولډر کې دي. زه تاسو ته درښیم دا دغه فولډر کې دي DB2 JS1 نو تاسو به راسئ له همدغه فولډر څخه به همدغه بلاک دغه ځای کې انتخاب کړئ DB2 JS1. اوس به تاسو دا له اسیټ څخه JS1 دا به ټیک مارک او سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. کله به چې په سلیکټ تاسو ته دا 3 هغه خانې دي دا به ټولې ډکې کړئ. دا چې ډکې کړئ اوس به دغه امپورټ باندې کلیک کړئ. کله مو چې دا کلیک اوس به راسئ شاته به ووځئ او بېرته به انکریټ ته راسئ. نو دلته چې کله راغلی نو تاسو به بیا د دغه علامه باندې به کلیک وکړئ او اخر ته به راسئ چې دا ولې نه دي راغلي د باندې به ووځي یو ځل تازه شي بلاکونه دلته نه دي اضافه شوي فلحال. بیا به اوس به بیا ښکته راسئ اوس به اضافه شوي وي دا GHH دي. نو لومړی به تاسو دغه جیټ JS1 اسیټ فټ دا نو تاسو به دلته اوس شاته ووځئ. دغه د ډکشنري کوم JS1 فایل چې ده په دغه ځای کې ډکشنري JS1 دا به تاسو را به شئ دغه 3 ټکي او اسیټ دغه فولډر دغه ځای کې به اضافه کړئ. نو دا به DB2 JS1 ډکشنري سلیکټ. کله مو چې سلیکټ کړئ دلته به نوم ورکړو دا پښتو نوم نه قبلوي که قبول یې کړو خو صحیح نه راځي. DB نوم به ورکړو DB ټکی JS1 دا مو چې کله ثبت کړو د شاته وځي. کله مو چې دلته انکریټ برخې ته راغلی دلته به نوم ولیکئ مثلا DB
هماغه کوم چې ثبت کړه. دلته به ستاسو سټرینګ نشته، نو تاسو به دغه اډ ویریبل سټرینګ به انتخاب کړئ. بیا به دلته ورته ولیکئ JS1. کله به چې دا JS1 انتخاب کړئ، اوس به تاسو راسئ اخري برخې ته. لومړی به دلته تاسو JS1 انتخاب کړئ، اوس به راسئ دغه دویمې صفحې ته. کله چې دغه دویمې صفحې ته دا به نه وي، نو صبر چې زه یې وارې وګورم، ما نه هم هېر شي. بس کار یې بس دغه اوس به تاسو راواخلئ افروټر برخې ته به راسئ، افراتور یا هم افروټر JS1 to list map انشاءالله دغه به list JS1 to دا JS1 to خانهخالي JS1 خانهخالي to list map دی. تاسو باید لومړی دلته دغه JS1 مثلا تاسو چې کله دلته نه ده جوړ کړی، نو نور دغه به بېرته ډیلیټ کړم، خالي دغه راواخلئ. اوس به راسئ ویریبل برخې ته او دغه JS1 دغه چارکونجه هغه په دغه ځای کې واچوئ. دلته به لیست ماپ DIC لیک انتخاب کړئ. دا چې مو کله انتخاب کړو، اوس به راسئ ویوز برخې ته. ویوز برخې ته به تاسو هماغه د لیست ویو کسټم دا به دلته به D کې انتخاب کړئ، دلته به لیست ویو انتخاب کړئ. بیا به د هغه نه بعد ریفریش ډیټا باندې دا به اضافه کړئ. کله مو چې دا اضافه کړو، نو د ډکشنري لیست جوړ شو. اپلیکیشن به رن کړو چې څه کېږي رن. نو ویډیو به تر څو سټاپ کړو تر څو اپلیکیشن نصب شو. اوس به یې خلاص کړو. دا هم د مثلا د لغاتونو هغه شو. نو دا شین رنګ مې چې دا مې پښتو ته ورکړی، دا تور رنګ مې انګلیش حرف ته ورکړی. نو دا خو اوس بیخي په زرهاوو نه په 4000 لغاتونه دي دا د ډیټابیس کې. نو تاسو مثلا دا تاسو غواړئ چې بیخي دا ورک شي، دلته د یو لیست هغه د سرچ ځای وي، سرچ پرې کلیک کوئ بیا پیدا شي. مثلا چې سرچ مو کې ورکړ بیا پیدا شي، اول دا معنا بیا خو غټه هغه ورسره د معناګانې څه معنا اوچتېدل. نو تر بلې ویډیو پورې په بله ویډیو کې به د سرچ جوړولو باندې کار وکړو. نو تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم. الله په امان.